السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن به انشاءالله تاسو ته د ټول نه اسانه طریقې باندې بهترین په اسانه طریقه باندې به تاسو ته کټای ښیو. صحیح ده. ټول نه اول جای چې کم طرف ته ده، جای چې د کپړې کم سایډ ته هغه شان دي به دا کپړه خوره کړو. صحیح ده. ټول نه اول به استری کړو. ټول نه اولنې چې کم زموږ سره د کمیس اوږدوالی دی په زه لمنې ګول دي چې ګول یې دي نه به تقریبا 2.5 انچې به دې نه سیوا کټ کړو. ټیک ده. چې د دې نه 2.5 انچې سیوا کټ کړو دا 44 راځي. صحیح ده. 41 42 43 44. صحیح ده. د دې پر 2.5 انچې راځي. 2.5 انچې سیوا به د ګول لمنې پاکې کټ کړو. چې ساده لمنې بیا به 3 انچې سیوا د اشته لمن نه کټ کړو. ټیک ده. او دغه شان دی د پلنوالی دی ګیره، د اردو کې ورته ګیره وایي. ټیک ده. هغه 21 دی. په دې کې به پلنوالی زموږ سره موږ به کټ کوو 21.5. ټیک ده. خو د دې سایډ نه والا د دې جای د دې طرف نه دې سایډ نه نو دې سایډ نه به بیا هر څه وځي. ټیک ده. د دې سایډ نه د دې جای د دې طرف به موږ بیا کټ کوو 21. ټیک ده. خو د ټول نه اول به موږ اوږدوالی کټ کوو. صحیح ده. اول به اوږدوالی کټ کوو، د هغې نه وروسته بیا تاسو ته ووایم چې څنګه به پلنوالی کټ کوو. صحیح ده. ټول نه په اسانه طریقې سره انشاءالله. د هغې نه وروسته به بیا دا کمیس دغه شانتې په دې منځ په دې طرف باندې رامات کړئ. دا د جای هغه سایډ دی. ټیک ده. دا سایډ ابند سایډ دی. نو موږ به کټ کوو کمیس ته د جای د دې طرف نه. هغه اخوا سایډ بیا زموږ سره په کارېږي، په هر څه کې په تیره کې هم په کارېږي او په هر څه کې په کارېږي. ټیک ده. په ټیپ کې هم لګي، جب ته هم وځي، هر څه ته وځي. دې سایډ نه د پلنوالی دی 21.5 دی. زه به څو کټ کوم 21.5 صرف او صرف نیمه انچ سیوا. ټیک ده. دې سرتام او دې سرتام پوره 21.5 پې کټ کوو. ټیک ده. دې سرتام 21.5 دی او دې را دې خوا سایډ ته هم 21.5 دی. دې ال په مدد سره به بیا دا لاین نه کوو. ټیک ده. په دې کې به دا کټ کوو. دې نه وروسته بیا دا کپړه په منځ باندې کولاو کوئ او دا له پاسنۍ تنه به دې شي دواړه رامات کوئ. ټیک ده. او د لاندنۍ تنه به دغه شانتې راماته کوئ. ټیک ده. ښکلي پوره باندې به استري کوئ. ټیک ده. استرۍ نه وروسته اوس د دا په ناب کې بین دی. ټیک ده. د دا بین دی موږ اوس دله څه کټ کوو، بین حاله به له کټ کوو. او د دا ګله چې ده نو هغه 16 ده. څه ده 16. چې زه له 15 کالر لګوم نو 15 16.5 تقریبا 16.5 17 ته رسي. ټیک ده. به لږ راکموم نو زه به دله کټ کوم 15. دا اوس کالر د بین دی. زه به له کټ کوم کم یم بین به له به دې کې کټ کوم. نو دا د بین حالې پوره فارمولې دي. صحیح دی. سکرین شاټ ورله واخلئ، هغې سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ټیک ده. دا 15 نمبر نو په دې کې دا اولنی چې دی قمیص حاله وینئ. دا چې کوم د کمیس حاله ده پای کې دا دواړه د کمیس حاله دی. په دې کې یو چوړایي ده بل ګهرایي ده. ټیک ده. نو 15 نمبر په دې کې به اولنی مونږ کټ کوو 2.25. دا داسې فاصله چې ده دا به څو کټ کوو 2.25. دا اولنی 2.25 دی. چوړایي ګهرایي ده 2.75. ټیک ده. دا ګهرایي به د دې څو کټ کوو 2.75. ټیک ده. په دې کې د شولډر ډاون دي ته وایي، دا اوږه چې څومره ښکته وي دې ته وایي شولډر ډاون. دا چې کوم کس په خپله هم دا اغوستی کېږي او کوم کس چې ډېر زیات دا تیری اوږې ښکته وي نو هغو له بیا په خپله سیوا هم اغوستی شي. دوی ټوټل نارمل اغوستي دي. نو که په دې 15 کالر دپاره به مونږ څو کټ کوو شولډر ډاون اینې. نو دا دواړه پکې پاتې شو خو دا د تیرې دي. ټیک ده. پای باندې به هم پوه کړم تیرې چې کله کټ کوله. ټیک ده. نو دا 15 نمبر به مونږ داسې راشو. اخرنی په دې کې 2.25 دی شولډر ډاون. شولډر ډاون بدله څو کټ کوو 2.25. اسانه طریقه د مټ لپاره یو پکې مټ پاتې شو. د مټ لپاره اسانه طریقه دا ده چې دا اوس 9.5 9 2 18 دا 18 پیټ تیره راځي. دا 18 تیره ده. صحیح دی. زه به 9.5 کټ کوم. نیمه انچ بعد کې به بندېدو کې بندېږي. ټیک ده. نو دا 9.5 دی. نو زه به دا کم چې دا ګولایي ده دا ګولایي دا به د دې نه د 9.5 نه 2 انچې کم کټ کوم. دا به ما څو کې نښه کړي په 7.5 کې. صحیح ده. دغه شان دی به دا دغه شان به دا پیته ونیسئ او 7.5 کې به دې کې نښه وکړئ. ټیک ده. چې کوم ځای کې راته عقد ته به نښه وکړئ. په دې کې څوک ډېر زیات پیټ غواړي دا په کم 1 انچ یا نیمه انچه. ټیک ده. نښه وله وکړئ. څوک پیټ غواړي چې دا وله سیوا کوي دا انچې در رسوئ. ټیک ده. دغه شان دی به دا اولنی لاین دا به زه دا لاندې دا ټول به داسې په جمع باندې په دې کې کټ کوم. دا له پاسنۍ دوه چې دي دا مخکۍ تنه ده دا دواړه به دغه شانتې کټ کوم. ټیک ده. په دې نه وروستو دا اولنی کټ دی. ته اوس وایي چې دا به څنګه کټ کوو. د دې ټول اسانه طریقه دا ده. په دې ټیبل کې به موږ تماشا وکړو. ټیبل نه موږ څنګه زده کوو. ټیبل نه به داسې زده کوو چې د ده سره کمیس د ده اوږدوالی دی 21.5 دی. 21.5 کمیس اوږدوالی دی 21.5. نو زه دا 40 او 42 دې ته به راشم. اولنی کټ پهلا بغل کټ کله چې مټ پیټ راولئ نو دا به داسې راولئ. که پیټ نه راولئ نو دا به بیا کم اخلئ
او بیا 4 یې اخلي یا به له 3.5 په حکم 4 اخلي ټیک ده چې مټ دې کراس کټ کوي شي اړیک نه کټ کوي ځینې زیاتره ټریلران دي ساده کټ کوي نو بیا وران راځي ټیک ته چې پیټ راولي نو بیا بالکل دغه شانتي راولي نو دا زموږ سره اولنې سره 4.25 ٹھیک था اولنې زموږ سره 4.25 دویمې کټ زموږ سره 7 یعنی دوسرا پاکټ جب تو یو کټ ٹھیک था دویمې موږ 7 کې نه خو کو ٹھیک था درېمې کټ زموږ سره 4 دی ٹھیک था نو څلورمې کټ درېمې کټ زموږ سره 4 دی بدیږي کې وو په دا مخکې ته نشي دا د سکه مانه خکړی و د اخوانې د حقیقت نه خچې دا یو نه خوي سکه ما د حقیقت دي شي نه نیمه انچ بر راخو ٹھیک ده د سکه به د سکه ته نه خو کوي ادا په دې ال په مدد سره به په دې باندې نه خو کوي ٹھیک ده د سکه دا نه خمې دي شي وکړه بس دا چې کوی نو د اسانه طریقه دا چې دا ټوټل به د حساب کو لمنه ګولای لمن اب ټوټل حساب کو ټوټل دا په کم 11 راځي چې دا مینیم کو دا زی راځي نیم د دې دا زی راځي د دې او د دې ټوټل نیم دا زی راځي ٹھیک ده دغه څومره چې دا فاصله ده د دې جنواله د دې پورې حق د دې جنواله دې کې بنخو ٹھیک ده حق نه خو د دې جنواله د دې پورې هم حساب کو چې کم ځای راتو اقځه کې بنخو د دې جنا دا فاصله او دا فاصله دا ټول یو شان دي ٹھیک ده اس کې دې شي پارکار بنخو کې دا بالکل دا زی راځي ٹھیک ده دې کې دا پوینټ دی د دې ډاټ نمبر حق چې کم نابته بای باندې شروع نه خو یو نه خو کو ځان د بټه کې کو څومره ډیر کوي ټیک ده دا نه خیمه کړی دا قشان بیا دا ټول حوار کوي دا د ګول تیرې د ګول لمنې لپاره ټول اسانه طریقه ده ټول نخ طریقونه مبګی ټول اسانه بګی دا من دي تاسو ته مو خو ټیک ده نور شي طریقې ډیر شي هم دي شرا مادي کې هغه طریقه هم دي شي دا دي شي مات کې دي شي کټ کې هغه هم ده ډیر شي دي ټیک ده سیو بګی خوښ شي جزاک الله خیر چینل را سره سبسکرایب کړئ ټیک ده جزاک الله خیر لایک کمنټ کې هم کسو نه پوښښ نو بیا تاسو کولای شئ ټوټل کټای می تاسو سره ملاقات نه شانتي دا فاصله د دې نه دیږي پورې دا به 1 انچ واخلو او دا فاصله د دې نه ولا دیږي پورې دا په کوم 1 انچ واخلو او دا چې تقریبا چې په کوم 1 انچ دی ټیک ده ویډیو کې خنخ کوي ټیک ده دې نه ولا دیږي پورې په کوم 1 انچ دی اولنې کټ مې مرکو دویمې کټم درېمې کټم ټیک ده هغه ګولای مې مخه مخکې ته نه مې انچ بر راخو دي ټیک ده او شاته ته نه خپل ځای باندې نه غپرت ده ٹھیک شو د دې غاړه ځان بل کوي نو ما دې سکینه خننه کړو ټیک ده د بل شان دی غاړه کوي لاندې شډه چې ابو کرمونه کوي ټیک ده اوس تاسو ته پرتو خایو ټیک ده کم چې دغه د جې هغه طرف ته باقي باندې وټکي خور کو او څومره چې د پرتګو خپل وګدواله دی څومره د هغه شلوار پرتګ څومره وګدواله دی هغه زموږ سره یو کم 40 دی ټیک ده دا غي نه 15 انچ یا په کم یا 3.5 انچ ابه دې سیوا کوونه شو ټیک ده ټوټل تیما 3.5 انچ تقریبا دغه 44 دا زی راځي صحیح ده 3.5 انچ په حساب کې دا زی راځي ټیک ده حق می 3.5 انچ می حق ناب کړی دی ټیک ده ا دې کې زموږ سره پرتګ څومره دی دا غي نه بڑی تماسب 2.5 انچ وستې دي سو زموږ سره 3.5 زما سره سره تمیز دا پرتګ دی ما 41 نخ 41 کې نخ کړی وسو کې په 41 کې 2.5 انچ ما د بڑی د پاره وستې دي په دې کې ټیک ده دې کې بڑا زموږ سره ماتي کې 2 انچ او دا نیمه انچ با دنه ته بڑی ته ماتي ټیک ده او په دې باندې کم چې دا نخ ما کړی ده باندې نخ باندې با بوکرم لګی ټیک ده او دا دویمه نخ چې می کړی دې څه پیدا دی دا پیدا چې کلم بوکرم لګاو کنه نو هم په دخل تبه دیس کې به یو کټ ورکوم دیس کې معمولی کټ ورکوم چې بیا صفای باندې ټیک ده ډیر زیات پیدا دی بده ټیک ده دیس کې بدانه خو پیدا څوک نه کوي خدا ډیر زیات پیدا ولد ټیک ده دیس کې چې سره په 500 ده په یو کم 1 انچ په دیس کې وسی ونه خو صحیح ده اما په کم په باندې 8 انچ ما دانه کړی ټیک ده دې نه علاوه د موږ سره وس شلوار او ګیره خا په دې باندې اوس په کم چې دا سری نو زما سره پرتګ د 3 نو ټیک ده شلوار دې 3 نو هغه 3 نو ده نو زبا هم د 3 نو چې کوم حساب دی د بولو سم دا وټ کم ټیک ده یا 40 نمبر بوله کټ کم نو په دې کې چې کوم نارمل دی هغه 22 دی یو نارمل پرتګ کې زموږ سره درې راځي دا ولنې چې د فټینګ دا دریوانه چې دی کنه دا ستینوم دی یو آسن دی بل تاسو موینه پلانواله نه دی آسن دی ته یې ریز نه ولا دی چې پوری خختک دی شرط ته آسن وای او دا کم دي شي پلان دی دته سشیو د توین ګیره وته وای ښه دته ګیره وای ټیک ده د دریوانو ته ګیره وای
په دې کې درې زموږ سره راځي، یو فټینګ، یو نارمل، یو لوزینګ. یو څوک ډېر زیات غټ زیات پر لوزینګ استعمالي، نارمل د ټول لپاره، او فټینګ چې څوک فټ غواړي هغه لپاره فټ راځي. دغه درې ناپونه په دې کې تفصیل سره لیکلي. ټیک ته جزاک الله خیر. چینل را سره سبسکرایب کړئ انشاءالله. تاسو ته به نور هم څوک تپوسونه کوي کولی شي. ټیک ده. دا اوس 3 دی، ما دله 40 په حساب کې کټ کړی دی. ټیک ده. دا نارمل چې دی نارمل 22 دی. ټیک ده. دې کې 22 دی. دا ما 22.5 کټ کړی. ټیک ده. دا ما 22 کټ کړی. ټیک ده. 22.5 کې ما اس کې نه کړی. ټیک ده. نارمل لپاره دا کم آسن چې دی دا اخرنی آسنه دا د بډې د سیړه د خختک ته. ټیک ده. هغه زما سره 19 دی. ٹھیک تھا. ما 19 کٹ کړی. ٹھیک د دې نواله د دې بډې نه راونه سره دا 19 دی. ٹھیک تھا. او د 19 دی او د شانتي مې دا لاین نه خو دی. ٹھیک تھا. دا بالکل نارمل پرتوک دی. ٹھیک شو. السلام علیکم. دغه مې کټ کو. ټیک تھا. هغه کوم نه خچ و ادم نیمه چې سیوا کټ کړو نه کړو نه نیمه چې لک سیوا کټ کو. ټیک تھا. په دې کې چې 100 بڑا کوي هم په قضیه کې 2 انچي بڑا ده، په دې کې 2 انچي خراب ورکړي د دې نواله د دې پورې نواله د دې پورې. ټیک ده. په دې کې ټیټ کوي، په دې کې کوم چې مخه طرف ته غي د ساخره ماتوي ټول اسانه طریقه د ساخري شي. ټیک ده. دې کې ټول اول بخای د دې نه شروع کوي او بل طریقه خو هم د دې شي په دې پاو کې د پاو سوتر کې د شانتي بخای وای اولنې په دې مخ په سایډ باندې نو پاستر سایډ کې د پارتوبو او پاستر سایډ باندې با د شي په کوم انچ کې اسلام په شي ته په شانتي او پاو کې بیا نه خو کوي. ٹھیک ده. او دې کې اخر پاتې مې ته وین دي چې به د اخر پور کې د خپل اسانۍ لپاره. ٹھیک ده. سو بیا هم تاسو کول کوي نو کولای شي. ٹھیک ده. دې نام سو سکرین شاټ اغستې شي دا دې نام سکرین شاټ واخلي. ٹھیک ده. په دې نورسته بوس مونږه نستونی تاسو ته خيو د نستونی چې دنه دا چې پټواله دي. ٹھیک ده. او چې پټو کې پیټواله دي. ٹھیک ده. پلیټ وال نه دي، پلیټ کوت والے دي، پیټ دي. ٹھیک ده. دا زموږ دی 22.5 بازو د 22.5 دی. بس چې پټي د نوزبا 21.5 کې ما دا نه خکړی بسو کې 21.5 کې د دې نواله د دې پورې دا نه خما به 21.5 کې کړی. ٹھیک ده. او دی 1 انچ به چې څومره هغه نه 1 انچ یا په باندې 1 انچ باندې کم کټ کو. ٹھیک ده. چې پټو پای کې په ساده کې نه وندا چې پټو هغه دی. ٹھیک ده. په دې کې دا اوس موږ ته د سره د دیزي او د دیزي د سره پته نه لګي دا به څومره کو. د دې ټول اسانه طریقه دا ده او خپلې صحیح طریقه چې څومره چاتی کنه چاتی او زموږ سره 34 ته بده کې کوم د سینې نه چې انا بخلي. ټیک ته چشم نه چې انا بخلي هم سره 34 ته دا د 34 په منځ کې بس یو نقطه ولګو 3.4 راځي. ټیک ته. دینه بس نیمه انچ کټ کوی 3.4 دغه 3 انچ راځي. سو 3 انچ راځي یو تر کم 3 انچ راځي. دې منه خو کو په 3 انچ کې. ټیک ده. چاتی په منځ کې یو نقطه لګول دا غي نه نیمه انچ کم کبي خې پټ سو غواړي جوړه هم دغه چاتی چې سودا په منځ کې یو نقطه لګوي به دې کې نه کوي. اسانه طریقه دا د فارمولې د تقسیمول سو کوي یو فارمولې وي خو فارمولې ډېر ګرانه. ټیک ده. دغه شانتي به دې کې باندې خو کوي یو کار بول دي شي ور کوي په سو ډېر زیات پټ غواړي دې کې ور دي شي دې شي نه خام کول شي. ټیک ده. هغه شانم ډېر زیات پټ کی او دا لپاسه کم تنه چې دا سیټ چي دا شاته راځي شاته طرف ته. ټیک ده. دا کم چک پټي چې راځي دا شاته سیټ ته راځي. بس دا نه خچي دا به شي نه غنه کوي. ها دې ال تاسو ګورئ دې پته نه لګي په دې ال کې یو تاسو پته ولګي. ټیک ده. ال دی خو بالکل برابر دی نه برابر دی. ټیک ده. دې سره کراس کوي په دې کې دا یو پاتې شو چې دا نشک پټي چې دا کم کټ دی دا وسومره کو دې مټول آسان طریقه ده مې ټیبل لرا شو. ټیک ده. دا اوس بازو چې څومره لمبای څومره غدواله دا غیبه دغه کټ پور اور کوي. ټیک ده. نو په دې کې زموږ سره د بازو لمبای ده 22.5. ټیک ده. بازو لمبای 22.5 ته زه به دغه ته حساب وکم. ټیک ده. ته یې دغه کباوي سم حساب کې 5.50 راځي. ټیک ده. دغه د بازو دا کټ نه 5.50. ټیک ده. 5.50 دغه کې منخ کړو. ټیک ده. हम دا کټ په دې حساب باندې ورکوي. دې نو سکرین شاټ واخلي. ټیک ده. لایک کمنټ ضرور خامخا راکړئ. ټیک ده. یو سلام بدای لپاره. ټیک ده. جزاک الله خیر. او دا مخکې تنه چې څنګه نیمه انچ مخکې کټ کیږي یا یو انچ دا غي دا خپل وګورئ بیا به پوه شئ. ټیک ده. دا یې دوانه فارمولې دي بیا څوک ځان لیکي ځکه زده کوي. ټیک ده.
دا به داسې کټ او دا به داسې دغه شان کټ. دا ټوټل زموږ سره څو دی 5 انچ دا په منځ باندې چې نیمه کې سړی 2.5 انچ راځي. ټیک ده ما 2.5 انچ باندې نښه کړې خو دا ما یو پاو سیوا هم کټ کړې ده په مخه باندې چې کله په مخ کې نو دا به وایي چې دا ما دې خوا کړې دې خوا نه دی منځ باندې ځول په مخ په طرف باندې بدی کې په پاو کې نښه بخې وامه. ټیک ده به پاستر کوم پاستر باندې بیا دی کې تقریبا په کم یو انچ یا نیم انچ کې شي بخې وامه نو بیا وته کپ ولګوم. ټیک ده دا 8 کپ دی ځکه ما دا 10 اغستی. ټیک ده جزاک الله. دې کې دا یو ځای کې پاتې شو. ټیک ده پاستر کم بایک سے شات طرف شي دی کنه کم چې مخه دی هغه ته به دا په کم یو انچ به دیس کې دا نه خو کې یا د قشانتي سیوا به دا دوه یا دا پاسه دوه چې پاتې دي. ټیک ده دا دوه دي لاندې هم دوه دي. ټیک ده دا پاسه به دا کټ کو. ټیک ده دا سیټ چې دی خو چې پټي سیټ نشته چې پټي سیټ لاندې پاتې شو. ټیک شو ډیر زیات خیال کوئ کوم چې دا کټ ته کنه مخ ته راځي مخ ته چې پټو طرف شاته راځي. ټیک ده دې کې چې غلط شوی نو نستونه ترې بیا بل ټکی راخلي. ټیک ده اکثر سړي خیال نه دي چې درې ټکی لاندې کټ شي نو بیا ډیر سخت مسله او بیا نه برابرې بل خامخا بل ټکی راخلي. ټیک ده دې سکیم دوه ټکی راغستې دي مخ ته کټ کړي. ټیک ده او لاندې دوه پاتې شو بلاندې شي او د لپاس چې دی لپاس پاتې شي دې کې ګولای نه غلا دا شاته راځي دا ګولای چې دا نه شاته راځي. ټیک ده چې پټي ولا وس زموږ سره یو تیر پاتې دا جوابونه پاتې. ټیک ده تیرې د پاره ټول نه اسانه طریقه کم چې د دې جیدا طرف ته کنه جیدا سیټ باندې بټو کې خور کو جیدا طرف چې کم دی. ټیک ده دینه ماوس جی کټ کړ په دې سات باندې یو انچ می تقریبا جی کټ کړی جی جوړه ده. ټیک ده جی می ته مکمل کټ کړه په دغه سیټ باندې مې ټوکې خور کو. ټیک ده او دا کم د پرتګ نه چې ټوکې پاتې شي دا پټو کوي. ټیک ده نو شانتي خور کو اوس د زموږ سره نو تیر ده دا 18 پیټ ده ما در سو کټ کې 9.5 اینه 9.5 دا به سورج 9 دنیا 18 دا به 19 راځي. ټیک ده اني مې چې باندې دوه کې راځي وګت پلان وګدوالي دا د قشن نه کو بس ته دیږي نه ولا دیږي پوری بسوم راخلو اسانه طریقه وا تاسو سره نور سره شم. ټیک ده د نور سکرین شاټ هم واسي. ټیک ده کمنټ کیمرا کې ډیر زیات دی بس ما ډیر زیات ځان کړه. ټیک ده تاسو ته پته نشته خدا ما ته ډیر مشکل سره ملاو شي دی لپاره ماشاءالله مو مرګرو پېښور والو واتس اپ کې هغه دا مینت یو تو کو نو بیا ده دایره ولې. ټیک ده دا ما په سټیټ وسته 18 13 د لپاره موږ سره دوه ناپونه دي نه یو اپ ساید دا کم دا بار سیټ چې څنګه چې ما دا تیرې خو دې هم د قدې ته اپ ساید وي او دی دویم ته ډاون ساید وي نه نو په دې کې زموږ سره دوه راغستې دي کم دا دوه چې دی دا د نارمل سیټ دی سیټ ترامه ګوري دا دوه چې دی دا د نارمل سیټ دی. ټیک ده او دا نو دوه چې دی دا د غټ باری والا څوک چې پلنې دا دغه لپاره دا دوه دي. ټیک ده د نو سکرین شاټ وباسي بیا ځان سره په پاڼه باندې ولیکئ ټیبل ول د قشان دي جوړ کړئ. ټیک ده یا کاپي په اخر سره باندې ولیکئ. دا اوس 18 13 ده نارمل له 10 د اولنې 5 ده ما په دې کې هم څو نه خکړي 5 یا څوک د شي منستلار په غوړي په باندې 5 ول غخلي نه ما ولنې نه خپ 5 کې کړي دي چې مې هم نه خپاسو کې کړي په 5 کې دوه سیټ ته نه خو دي چې 5 کې نه خو دي چې 5 کې نه خو. ټیک ده 5 کې نه خو کړه ها د څه دویم لوس راشم 18 دویمه سه 375 یعنی دویمه بزه څو کټ کم 375 دغه چې سودی بس تقب کټ کوي. ټیک ده 375 دی دا اوس دې شي کټ شو دازي او دازي دا 9.5 دی او د دیزی نه والا او د دیزی پوری دا 10 دی. ټیک ده دا نیمه انچه د دې نه نیمه انچه اخوا سیټ ته دا پیټ ته بار راځي ډیر ځای سبای ودی کې راځي بس دیزی پور دا بسنګ کټ کو دیزی پور دا بسنګ کټ کو بیا برا شو ټیبل ته د بین حاله کې به ګورو ځکه چې دې سړی بین دی د بین هغه چې ګورو نو د 15 نمبر بین بزلو کو په 2.25 او 2.75 دا د تنوع غدي دا 2.75 او 1.25 دا د تیرې وګورئ ته تیرې حاله نه چوڑای د گہرائی دینه یریږي مو چې دا بسنګ ډیر زیات آسان دي یو پیر په دې ویډیو کې اکثر مقصد هم دا دی چې په دې نوټس باندې کوو کوم څومره اسانه می پیدا کېدې چې تاسو پیدا کوم. ټیک ده دا 2.75 دی دا 1.25 دی دا اولنې چې کوم دی دا به سوال 2.75 2.75 دا نوټ ډیر زیات آسان لیکلي دي نو امید درم تاسو پوه شئ. ټیک ده دویمه زموږ سره 2.75 دی دویمه 1.25 دی. ټیک ده اوس هم څوک نه کوه تاسو کولای شئ
دویمه ما 1.25 اغستی دی نه 1.25 نه دي پورې 1.25 دی ښه دا 1.25 دی دا 1.50 دی دا 1.75 دی او دا 2 دی ٹھیک ده نقد دې پتی ناب دی او دې کې ناب کوو حاجت نشته ګاسي ناب کوو جناب کوي یی دا په کوم چار دی موږ اکثر دیش کې مخکې چې موږ غستونو چې سو بداو ډیر غتیانې به تاسو تاسو سره موږ زیاتره په دې تیر کې مسالې په حال کې مسالې او دې کې دا خیال هم څوک نشاتي او زیاتره هم کلیوال زیات دا غلطي ټیک ده او چې دا دې شي جوړ واغستونو بیا دا کالر چې کوم دی شاته تختی شاته دی وګیت تختی ټیک ده دغه شانتي بس سنا ناب ته دغه ټیبل له بدی باندې کوي بیا د نام څوک خپای کنه نو اسی به سر زیاتیاتی ټیک ده په دې کټای باندې ان شاء الله دومره ځان چاله ځان وکړو چرته به د نام نه خپه ټیک ده جزاک الله خیر دا د ترخ جیب دی ټیک ده دا به څنګه کټ کو دا خو د سره څوک ویني ټیک ده ته دا تمام زیاتر دا ځین نه دي نه ولا دي پوری کم چې دا لوی کسان دا غو لپاره به 7.5 کټ کوي یا به 7 کټ کوي ټیک ده نارمل دي 40 نه والا د دې 38 نه والا دغه 40 42 43 نه پورې ټیک ده اول په باندې 7 کټ کوي اسکه معنا خکړی په باندې 7 کوي ټیک ده د دې نه والا دي په باندې 7 کوي د دې نه والا په باندې 7 کوي د دې نه والا دي پورې دا به 6.5 کوي 6.5 کوي یا په باندې چې یا چې ټیک ده کوم ګسان چې نارمل غواړي چې ما دې نه والا دي پورې دا هغسته چې ټیک ده ما به کوم کس غلطي کې تاسو ما ته کوم نشاندهي کولای شي ټیک ده بس کې غلطي تاسو دا کالر حالي فارمولې دي نو دا ټیک ده دا به خپل کتلې شي کالر حاله ده کوم چې پرنټ پټي اسانه طریقه ده څومره چې کمیسي او په 4 باندې تقسیم کړي او 2 به سره جمع کړي ټیک ده نه مدار شي چاک پټي کټ فارمولې دا چې بازو چې کم څومره لمبای ده په 4 تقسیم کړي اوس 24 لمبای ده په 4 تقسیم کړي چې راځي ټیک ده دا بازو فارموله ده ټیک ده نه علاوه چې چا نام کاری ذکرای دا غو ادب کوي ټیک ده ادب یو کوی ان شاء الله چې په هیڅ کې به تاسو مسله ناراضي چې مسله راځي نو ټیک ده غو به ته حل کيم استاد توای استاد سره همیشه تعلقات برابر ساتي ټیک ده په خفګان ته کې چرته دکان یو جا جدا کړی یا په خبره کې خفګان ناغلي هغه برابر کوي ټیک ده جزاک الله خیر استاد نو خوشاله بیا ټول خوشاله دي دا کالر حالي څومره فارمولې دي دا کالر جدا دي او د بین جدا دي دي کې دا دوه چې دي د کمیسه غدي او دا دوه چې دي د تیرې غدي ټیک ده تیرې غدا دي او دا شولډر ډاون چې څومره شولډر ډاون کټ کوي یا قمان تاسو ته وي حق شان دي شلوار پرتوک څنګه کټ کوي دا د پرتوک غدي دا تیرې فارمولې دي ټوټل ټیک ده نه علاوه دا د بین نه حالي فارمولې ما تاسو ته وښول دا چې څومره کتاب دی هغه ټوټل ټیک ده بازو اوپن بس څومره کټ کوي دا کپ سیز دی کوم چې ډبل چون ته ډبل حسابي فول پیټینګ چې کوم دی دا غدي دا د چې پټو والا غي کوم حساب چې دا غلي کړی دی ټیک ده نه دا اوس 8 8.5 نو ما ته 5.25 5.50 کټ کړی نه دا 8.5 غدا راځي بازو کني شوړای شو دا دا غیره ټیک ده خپل هم کو د کتلش دا ټوټل کم نوٹ شي دا غنل ته ویډیو ټیک ده او خامخا چې نه سبسکرایب کړئ ټیک ده خپل خاص دعاګانو کې ما غونډه کې اجازه یاد ساتئ ټیک ده کالر مطابق کپ سیز کم فارمولې دی هغه دادي ټیک ده د نام په خپل ځان نو کا به کوم لیکل شي ټیک ده ځان دي دا نوٹ شو باسي دا د سایت پاکټ چې کوم کټ دی دا غي فارمولې فرن پټي کټ پس مور اور کوئی دا غي آسان طریقه ده تیار فارموله جام پاکي فارموله باندې دا معلوم کړی دي 36 37 په 4 باندې تقسیم کیږي د خطر راځي ستلم دي یار قرانه کمیس کو کلم وایي سمه په 4 تقسیم کې او 2 سره جمع کی خطر راځي ټیک ده اندغه په 4 باندې تقسیم کړی 2 درغلي 4 باندې تقسیم کی چې 10 راځي او د دې کې 2 سره جمع کړی 12 راځي فارموله ټیک ده